دغه غونډه کې د ولایت مقام د دفتر رئیس الحاج مولوي عبدالرحمن حذیفه، اقتصاد ریاست مرستیال منیر احمد زغم، ولایت مقام پلان جوړونې او ارزونې امیر حبیب الرحمن ممتاز، سکټوري ریاستونو مسؤلینو، استازو او د موسساتو مسؤلینو ګډون درلود. په پیل کې اقتصاد ریاست مرستیال خبرې وکړې. دغه ډول غونډې جوړول یې د کارونو چټکتیا او لا ترقۍ په برخه کې ډېرې اغیزمنې وبللې. ده وویل چې د موسساتو مسؤلین مکلف دي چې د خپلو فعالیتونو 6 میاشتنی راپور د اقتصاد ریاست سره شریک کړي. ښاغلي زغم زیاته کړه موسساتو مسؤلین د هیڅ چاته په چارو کې د مداخلې حق نه ورکوي، خو سکټوري او د څارنې برخه اړوند ریاستونو ته د څارنې اجازه ورکړل سي ترڅو د پروژو د تطبیق څارنه ترسره کړي. ښاغلي زغم په غونډه کې موسساتو مسؤلینو او استازو ته په اشارې وویل موږ د اقتصاد وزارت موافقې پرته چاته په ولایتي کچه د فعالیت اجازه نه ورکوو. ده وویل موږ ژمن یو چې د خپلو امراو امرونه پر ځای کړو او د هغوی هدایت سره سم چارې مخته یوسو. ولایت مقام د پلان جوړونې او ارزیابۍ امیر د خپلو خبرو پر مهال وویل دغه غونډه چې د کومو ستونزو یادونه کیږي باید د حل په برخه کې سکټوري ریاستونو او غیر امارتي ادارې په همکارۍ لاس په کار سي. نوموړي د پروژو په تطبیق، استخدام او پروژو اعلان برخو کې پر شفافیت ټینګار وکړ. ده وویل چې په ګډه باید د هیواد د آبادۍ او ترقۍ لپاره کار وکړو. د ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض باختر خبري اژانس ته وویل چې همداراز په ناسته کې د سکټوري ریاستونو رئیسانو، د استازو د چک ډیمونو، پلونو او پلچکونو جوړولو ترڅنګ راستنېدونکو هیوادوالو لاسنیوی او له هغوی سره هر اړخیزه همکاري، روغتیایي، پوهنیزې، بیا رغونې ستونزې او غوښتنو په یاده غونډه کې د حل په موخه شریکې کړې. دوی وویل چې خلکو ته باید په منظم ډول خدمات وړاندې سي ترڅو خلک مو د هوسا ژوند څخه برخمن وسي. ورته مهال د غیر امارتي ادارو مسؤلینو د خپلو ادارو اړوند پلانونه او پرمختګونه د غونډې ګډونوالو سره شریک کړه. ژمنه یې وکړه چې خلکو ته به د خلکو او ولایتي ادارې په غوښتنه خدمات وړاندې کړو. د یادونې وړ دی چې د کارونو سمون، پراختیا او چټکتیا په موخه دغه ډول غونډې په تیر کال کې هم ترسره شوې دي.